پروردگاره وجود دې راله دا تیرا کړی دی خو زړه دې راله د چیلي را کړی دی نو کاش چې دا زړه دې به راله دا زمري را کړی وی نو څومره به ښه وه فیلحال خو مې بدماشۍ ته لاس اچولی ده ته مې پرده وساتې پروردګاره نه ماړه ایمان جل رښتیا وایم ګلګلي په ډک بازار کې سړی ویشته او په مزه روان شو ته په خدای باندې اعتبار کې هغه تېر ورځو کې ماله مخې له راغی که نه یو جینۍ یې تنګوله ته په خدای اعتبار کې چې ما تې بچ که ما نه نو تا ته ډسو نه ویلي نه په ایمان زه خو اوس تازه بدماشي زده کوم ما نه ویرېدو مړه تا نه به یېرېدلي نه ستا د بریتو نه به یېرېدلي او په ایمان د بریتو خو مې ډېر روبداب دی داسې کار کومه چې دې بدماشۍ ته لاس اچوم خو په دې مې پوهېږې که نه طریقه راته وښیه چې څه وکړم داسې وکړه چې بیا چې مخې لا درشي نو ښه روبداب پرې واچوه نو څنګه پې روبداب واچوه هسې بډې ته لاس کوه ورته وایه چې ځنګل کې یو زمري یا به ته یا به زه ښه نو بیا څه زما په دې خبره باندې عمل وکړه ته ګوره چې بیا بدماش جوړېږو که نه بس ټیک ده اوس د پروردګار دا ګلګلې ما له مخې له راولې ته ګوره چې بازیګړې پې د لاړم او که نه تاسو د دغه غټ سرتیزه بدماش نوم نه مو اورېدلی نه اورېدلی مو و مخکې ډېر غلی غلی مونږ ته اړه پته نه وه دا غلی سړی نه وي دا ډېر خطرناکې ګلګلیان ځکه خو ورته ما څه ونه وي او نیغ ترې روان شو او خبره دا کومه چې که ده چې روټۍ به زه په یو شرط تاسو سره وخورم او شرط زما دا دی که نه چې روټۍ له به پرلټ ځان له وام او ځان له به یې خورم ځان له به یې خورې نو زما هم یو شرط دی او شرط دا دی چې ته نن نه پس زما زوم شو یوه خو مې شته خو بله زه د روبداب سړی یم دویمه به وکړم ما ته منظوره ده ما ته نو بیا ما ته منظوره ده دا دی کپړین بدلې کړې او مخامخ راته ټیک ټاک ولاړ دی چې دا څه قیصه ده ته ما منې کړې نه وې چې په دې لار به نسې د دومره والو نه پس هم زما په لاره کې ودرېدې هغه ورځ به زما د مرګ ورځ وي چې په کومه ورځ به ته ما وهې کارتوس در واچوم څه دا څه په مصیبت واورېدو فلحال به ورته دا لار پرېږدو زه سوچ کوم چې دا څه نمونه انسان دی هسې نه چې وی وو او بیا راته په لار کې ولاړې څوک تختو خدای راوستې ده نو ګومبه بس همدغه م زورو که بیا مې په دې لار ولیدی نو دا خپې به دله ماتې کړم د شکر دی نن دا نه بیا ویلیدو هلکه ورځ تر ورځه د نه بادر جوړېږي ولې ویرېدې ستا څه خیال چې ته به ما په مرغابي باندې ویرې خبره دا نه ده غېږه چې دا خبره نه ده ته بیا د خپلې خبرې نه ولې واورېدې دا څه خبره زه به بلې دیارلس سره د ډولۍ راځم او ته مرغابۍ خبر کا که څه زور پکې وي نو دا ډولۍ دې ایزاره کړي ګلګلیا ما کې زور شته او تا دې زه راغلم دا جرأت څنګه وکړو چې ته زما د چنغرې کور ته راغلې کارتوس در واچو
ډز راباندې کې نن به دې بغیر ډزه شرمېدلی کور ته لېږم راوړاندې شه راوړاندې شه چېرته در باندې پوه شوی خو نه دی چې زه پرتو بدماش یم چې دا حل ورته چا ویلی دی دا ته ویم که نه ګوګو راوړاندې شه راوړاندې شه دا هم زما زور او طاقت او صداقت نه دی لیدلی جنگ په میدان خوند کوي په میدان د بادرۍ نه پته لګي خو یاد ساته سټله به د زور نه ورکړي نه به څوک راکړي او نه به راسره ګوتې جنګي نور د لاړ فضان چې څه کولی شي نو وکړه هلکه ګورئ څه ته راګیرې کوي او دا بېرته قیمچي کوي په ړومبي ځل مې نهیي بدماش ویلو چې برید راله قیمچي کوي د خدای خاطر که زور راته څه ونه وایي ښه برید خیر دی بیا به روخېږي وایي که نه څه کوئ د خدای خاطر بیا ډېر غوسه ټوپک په لاس را روان دی زما خیال دی د معشوقې د مخې مې ورله بېعزتي کړې وه نو زما خیال دی دا ټوپک یې مونږ پسې راوړی دی هسې نه چېرته په ټوپک مو ونولي ښه وه چې د هغه بوډۍ توتاګرې نه مې ځان خلاص شو او ښه ده دا ټوپک مې ورته راپټ کړو ته دې دلته څه کوې ځان وباسئ کش کړپ ونه کوي په ایمان که ویلیدو که نه نو ولي وو پرېږدي نو راځئ د باران نه پټېدم او د ناوې لاندې مې شپه شوه د چا نه چې پټېدم نو مخامخ هماغه سر خوړلی رالو خدای دې غر که ګلګلیا برباد شي خدای چې دې ګلګلي نه خو پټ شومه دې مولا ځواني مرکه والله نن یې نه پرېښودم نن یې راباندې ټیک ډس کولو ویشتمی اوس دې چېرته پټ شمه چې بیا مې ونه ویني بړه دا ټوپک څه مصیبت دی دا څه غم دی خدایه مړه دې نه خو ځان خلاصول پکار دی دس مې موږ نه شو کولی هسې ځان پورې راکاږو شکر دی خدایه چې زما د حیا راوسته ګینې زه خو شرمېدلی وم ویم ډېرې ورځې شوې د کوره راوتی به چا د اډو تپوس ونه کو سر خوړلی ته ورشه چې کور کې څه حل دی یاره